د شپې په لږ ساعت کې تللی مو واپس راغلی چې دا خبره یې کوله نو د دې هرقل بادشاه شاته یو بوډا سپینګیري سړی ولاړ و. هغه وایي بادشاه سلامت ته د ابو سفیان نه تپوس وکړه. هغه وخت ابو سفیان د کافر و چې دا دې کله کم تاریخ یادوي چې دا پیغمبر بیت المقدس ته راغلی. هغه وایي دا پلانکې شپه او پلانکې تاریخ یادوي. هغه بوډا هرقل ته وایي وایي صاحب دا ټیک وایي دا راغلی دا پیغمبر راغلی بیت المقدس کې په دغه شپه مونځ کړی دی. نو هرقل هغه بوډا ته وایي تا ته څه پته ده؟ وایي صاحب په دغې ورځو کې زه د بیت المقدس خادم وم. ما به د جومات دروازې ماسخوتن بندولې او سر به مې کولولې چابیانې ما سره وایي دا دې چې کومه شپه یادوي چې حضور پاک راغلی دی او د جومات کې مونځ کړی دی او دوی وایي دا دروغ دی نه دی راغلی. په دغه شپه باندې ما چې د ماسخوتن د جومات دروازې بندولې نو یو دروازه نه بندېده. نو ما زور لګاو خو دروازه نه بندېده. نو ما ترکان راوغوښت چې ته راشه وګوره دروازه نه بندېږي اوس جومات کې سامان پروت دی څوک غلی غلا نه کړي. نو چې ترکان راغی نو هغه وایي چې دا بره پله راښکته شوې ده په دروازه تمبه باندې بره درشل چې وي که نه پخوا به دا پلې اوس هغه نشته. پخوا به یو بره پله وه یو به لاندې پله وه. نو په دې دروازه کې به یو دوه دغه و په هغه پله کې به سوري و او په دې تمبه کې به په دې بازو کې داسې میخ غوندې وه چوړ به و چوړ به یې ورته وي. نو چوړ به یې په یو سوړه کې ورکوله او لاندې هغه بل چوړ به یې په هغه لاندې سوړه کې منډلې. چوړونه خو زمونږ د یاد و. نو هغه چوړ به په هغه پله کې تاوېده. د قبضه به نه وه په دروازو کې دا قبضې مبضې سیسټم په هغه زمانو کې نو. نو هغه بره پله راښکته شوې ده دا دروازه یې نیولې ده د دروازې څوکه نه بندېږي او د شپې کار نه سبا به یې ټیک کړو. ما یې ښه په دروازه مې کوله او پرېښه ده. سهار چې رالم چې دروازې له مې ګوتې یوړې دروازه په خپله بنده شوه. چې لکه دا شین چل دی په دې باندې پله راښکته اوس خو پله اوچته ده. وی شک مې پیدا شو. وی چې رالم هغه تیږې لا چې کومې تیږې پورې به پیغمبرانو خپل څاروي تړل وی هغه تیږې هغه سورې د زمانو نه بندو کولو شوی چا په ګوته کولو کړی او چې مې وکتل نو هغې سوري پورې څاروي تړلی شوي د هغه تیږې د پاس سره څاروي د پړي هغه داغ پروت او د هغه تیږې سره خوا کې د څاروي د قدم د سومانو نښې پرتې وې. وی ما لکه سوچ وکړو چې دا د خدای څوک نیک بنده بېګا راته و دلته کې عبادت کو نو دا دروازه ورته کولو پاتې شو. وګوره هغه سوړ هم کولو شوی ده د خدای نیک بندار څوک چې دی راغلی دی او هغه سوړ هم کولو شوی د هغې پورې څاروي هم تړلی دی او د څاروي د خپو د سومانو هغه دغه هم پراته دي نښې هم پرتې دي. وایي چې دی وایي چې حضور پاک راغلی دی په دغه شپه او دلته یې مونځ کړی دی صاحب دی نښه ده دا ټیک وایي دی نښه ده. بهر کیف دغه ځای پورې په براق رسول الله مبارک تللی دی او د دې ذکر الله پاک په قرآن شریف کې ذکر کړی دی. ښه دا خو شو. اوس د دغه ځای نه پس بیا دویم سفر شروع شوی دی. زمونږ په کتابونو کې دې ته اسرا وایي د شپې سفر. دویم سفر بیا د بیت المقدس نه شروع شوی دی اسمانونو ته جنتونو ته او دوزخونو ته شوی دی. هغه بیا په پوړی شوی دی ګورئ په براق نه دی شوی په پوړی شوی. یوه خبره زه ستاسو مخکې رونو کوم ډېرو خلکو په خپلو کورونو کې یو پوسټر لګولی دی یو تصویر او په هغې د براق یو تصویر لګولی دی ډېرو کورونو کې شته او د اس یو خشته اس یې جوړ کړی دی وزر یې وله جوړې کړی او د خشته جینۍ مخ یې وله جوړ کړی دی. دا ډېر لوی ظلم دی. دا تصویر که چا کره مې ویشلوی ویسوځوی. براق چا لیدی دی؟ چا ولې په کیمره تصویر ایستی دی؟ براق چا لیدی دی؟ چا شکل ذکر کړی دی؟ وزر یې کم ځای وي چې وزر یې ولې تا جوړې کړی او د براق شکل د جینۍ عیاذا بالله توبه 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 خدای به داسې جینۍ مخ ته کتل داسې ښکلې جینۍ هغې مخ ته به یې کتل او په جینۍ شکل د جینۍ دی خپې د براق دي. دا براق دی خو حدیثو کې راځي چې بدابتن یو دابه و یو حیوان دغه نه اوچت و د خر نه او د قچر نه راکوټې دی ویل او سپین څاروی و حیوان و. نو شکل یې د جینۍ جوړ کړي دا خو د پیغمبر مبارکه ته بېادبي ده. دا غټ ظلم دی د حضور پاک بېادبي ده. په داسې څاري به هغه سوځېده چې د هغې شکل د خشته جینۍ مخ یې د خشته جینۍ حضور پاک به هغې ته کتل. ستا په پیغمبر مبارک دا ګمان دی ظالمه. دا پام کوئ ګورې په کورونو کې ونه ساتئ دا تصویر دا مکمل وشلوئ ویې غورځوئ. بعضې خلکو فرضي قبر په تصویر کې جوړ کړی دی غټ قبر یې جوړ کړی د خښتو غټ د خښتو قبر او غلاف یې پیچولی دی او په هغې یې لیکلي چې دا د حضور پاک قبر دی. خدای ته وګورئ د پیغمبر قبر پوخ نه دی. دا دروغ دی. هر چا چې جوړ کړی دی دا د خپلو اشتهارونو د خرڅولو دپاره ظلم کوي ظالمان. چې دا د پردي قبر
تصویر اغشت لري پردي قبر او هغې ته د پیغمبر قبر وایي، نو چې د عام انسان د قبر تصویر وباسي او د پیغمبر قبر ورته وایي څونه لوی جرم. د حضور پاک د قبر تصویر کم دی، هغې کې خو یو ګوته ځای نشته چې څوک ورته وګوري. د رسول الله مبارک د قبر نه ګیر چاپېره غټ دیوال تو دی او بره پیشین ګمبد دی، پکې سوړه نشته، سوړه د اچۍ ګوتې برابر سوړه پکې نشته. دا بادشاهان چې ورځي نو دا دوه دیواله دي، یو د حضور پاک ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنهما د قبرونو نه ګیر چاپېره دیوال دی، په هغې غلاف پروت دی، او یو د هغې نه لږ دی خوا بل دیوال دی، نو دا د هغه دواړو دیوالونو میانځ کې ورداخلېږي. حضور پاک قبر مبارک نه چا لیدی دی، هغه لومبو زمانو کې خلکو لیدلی دی، اوس نه چا لیدی دی، او اپوخ هم نه دی. د پخو قبرونو خو حضور پاک منع کړی ده، نو دا بعضې خلکو فرضي څیزونه جوړ کړي دي او پیغمبر مبارک ته نسبت کوي، دا ظلم کوي، دا زیاتې کوي. نو دغه دی پورې سفر د براق، د هغه دی نه پس په پوړی حضور پاک ختېدلی دی. پوړی څنګه وه؟ په پوړی داسې و رسول الله مبارک فرمایي هغه دی به مې لاس سره سیده چې کوم دی زما نظر لګېده، جبریل لا سره دی او ختم بر لا چې او ختم د اسمان دروازې ته ورسېدل. حضرت جبریل علیه السلام اسمان کې دروازې دي، دروازه وټکوله، د دننه آواز راغی څوک یې؟ وی جبریل. څوک دی د سره؟ وی محمد صلی الله علیه وسلم. په خپله راغلی دی او که رابللی شوی دی؟ وی نه رابللی شوی دی، الله راغوښتی دی. د دې څه مطلب؟ خو چې دروازه کوله او که جبریل ته خو دروازه خامخا کوله، دا د حضور پاک عظمت ښکاره کوي چې دی په خپله نه دی راغلی، دی الله بللی دی، الله دعوت ورکړی دی. دوه خبرې دي، یو خو دا چې زه په خپلې دا چوجرې ته لاړ شم، دا خو زما مینه ده. یو دا چې څوک مې وغواړي چې راشه، دا بل شان عزت دی، دا د هغه مینه ده. نو چې بره وختمه نو زما ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشو. اوس آدم علیه السلام یې دلته هم ولیده، هلته یې ولید، هغه سره مې ملاقات وشو. نو ما پې سلام واچو. جبریل علیه السلام وی ها دا ابوک دا ستا نیکه آدم علیه السلام، ما پې سلام واچو. نو هغه مرحبا راته وویل او راته دعا وکړله چې ډېر ښه بچی مې راغی او خوشحاله شو راته. وی چې مې وکتل نو د آدم علیه السلام نه ښي طرف ته هم لویه ډله وه او ګس طرف ته هم یو ډېره لویه ډله وه. نو چې ښي طرف ته بیا ډلې ته وکتل نو خشته بچي نو خوشحاله به شو، بیا خندل، او چې ګس طرف ته بیا وکتل نو بیا ژړل. نو ما تپوس وکړ دا ډله څوک ده؟ وایي دا ښي طرف ته د هغه بچي دی چې جنت ته به ځي، دی چې هغوی ته وګوري نو خوشحاله شي وخاندي، او دا ګس طرف ته د هغه بچي دی چې دوزخ ته به ځي، نو چې دی هغې ته وګوري نو خفه شي وجاړي. بیا لاړم وختم دویم اسمان ته، بیا جبریل علیه السلام تپوس وکړ، دروازه کولاو کړه، هغې وایي څوک یې؟ وایي جبریل یې. وی څوک د سره دی؟ ای محمد صلی الله علیه وسلم. په خپله راغلی دی که بللی شوی دی؟ وی نه بللی شوی دی. نو دروازه یې کولاو کړه، نو حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دواړو سره ملاقات وشو، د ترورې بچي. اگر چې د عیسی علیه السلام مور د حضور پاک د ترور لور وه، خو د ترور د لور زوی ته هم خلک د ترور بچی وی، د ترورې بچو سره میلاو شو، عیسی او یحیی علیه السلام سره، دواړو سره. د هغې نه پس بیا درېیم اسمان ته لاړم. نو په درېیم اسمان کې مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. وی چې مې وکتل د ټولې دنیا نیم حسن خدای پاک ورکړی، نیم حسن. بیا چې بره وختم څلورم اسمان ته نو د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. همدقسې به د اسمان په دروازه کې تپوس کېده او دروازه به کولاوېده. په څلورم اسمان کې ملاقات د ادریس علیه السلام سره وشو. په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره وشو. په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره وشو. وی د موسی علیه السلام نه چې زه کله واورېدم روان شم او هر چا سره سلام و مرحبا و هغه ملاقاتونه وشو. نو موسی علیه السلام وژړل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې ولې دې وژړل؟ وی ژړا په دې راغله چې زما نه وروسته یو هلک خدای پاک را پیدا کړ چې زما د امت نه به د هغه امت په ډېر لوی تعداد کې جنت ته ځي. نو د خپل امت په هغه ګمراهانو امت خفګان راغی، نو په ژړا شو. وی اوم اسمان ته وختم، نو په اوم اسمان کې مې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو، بیت المعمور ته یې ډډه یم. همدقسې چې اوم اسمان ته تلم نو جبریل علیه السلام ور وډباو. نو دننه آواز وشو، څوک یې؟ جبریل. څوک د سره دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. په خپله راغلی دی که بللی شوی دی؟ وی نه بللی شوی دی. نو دروازه کولاو شوه. نو په اوم اسمان کې مې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو، بیت المعمور ته یې ډډه یم. او بیت المعمور هغه بیت دی، هغه کوټه ده چې روزانه 80,000 کسان په هغې کې د الله عبادت کوي، او چې کومې فرشتې یو ځل په هغې کې عبادت وکړه تر قیامته پورې به نمبر را نشي.
یو بیره مې ولیدله سدرة المنتهى چې د دغې اسمان کې تنه وه او د اووم اسمان نه پورته څانګې خورې شوې وې او ډېرې ښایسته وې د سرو زرو د سپینو زرو پتنګان پکې ګرځېدل او پړقارې کوه او د هغې میوه چې وه د هغه بیرې د منګو عمره یا د چاټو عمره میوه وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو په شانتې وې ډېره ښایسته او ډېره ښکلې وه د هغې نه پس حضرت جبریل علیه السلام ما ته ووایي چې اوس به زما دلته انتها راله زه نور بره نشم تللی بس اوس به بره د بره نور عالم دی هغې به ستا استقبال کوي نه هغې به دې بوځي عالم امر دا ټول عالم خلق دی هغه عالم امر دی هغه جدا هم دی دې ته ځان له عالم وایي هغې ته ځان له عالم وایي زموږ دا صوفیه ورته عالم لاهوتي وایي هلته به اوس دی بس زما ډیوټي دلته ختمه شوه ما ته د دې ځای نه د بره د تلو هېڅ اجازت نشته انا زه بره تلم هلته د الله نورې فرشتې دي اوس به هغه فرشتې تا بره بوځي نو د رب العالمین سره ملاقات پکې نو دا باقي واقع به درته انشاءالله آینده جمعه ویم انشاءالله خو صرف دومره ده چې د رسول الله مبارک دا ډېر قیمتي سفر ډېره غټه معجزه وه لکه قرآن چې څنګه غټه معجزه وه دا هم غټه معجزه او په دې معجزو کې ډېرې معجزې دي انشاءالله که عمر خدای راکړه نو آینده جمعه به درته بیان کړم که خیر انشاءالله دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي او صحیح امتیان جوړ کړي الله د رسول الله مبارک د سنت او تابعداران هم جوړ کړي الله د حضور پاک د سنت او تابعداران هم جوړ کړي الله د شرکیات او بدعات او رسومات هم امن نصیب کړي او یا الله که څوک بیماران په دې مجلس کې یا په کورونو کې ټول روغ صحتونه او شفا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي خدای که د چا بچي ني یا شته خو نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد یې ورنصیب کړي که د چا په ګاونډ کې په کورونو کې اختلافات او ناچاقۍ وي الله په روغو باندې بدل کړي الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې د بغضیانو د بغضون نه مو ساتې د